السلام علیکم خوږو دوستانو. په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ. څنګه معلومولی شو چې زمونږ جیمیل اکاونټ یا ایمیل اکاونټ خو به د کوم بل چا سره په ټلیفون او یا په کمپیوټر کې نه وي ورسره، او که چېرته د بل چا سره ورسره وي او بل څوک استعمالوي، نو څنګه موږ معلومولی شو چې چا سره ورسره دی او څنګه د هغې څخه خپل ایمیل اکاونټ رااخیستی شو چې د هغې له ټلیفون او یا کمپیوټر څخه یې په خپل ټلیفون کې یا د خپل ټلیفون په واسطه راوباسو. خوږو دوستانو، ډیری وخت داسې هم کیږي چې ستاسو ایمیل به یو څوک استعمالوي، خو تاسو ته به د هغې پته هم نه وي چې څوک زموږ ایمیل استعمالوي. نو د دې لپاره تاسو باید، ځکه ډیری وخت موږ تاسو ته هېڅ پته هم نه وي چې زموږ ایمیل څوک استعمالوي او که نه استعمالوي. نو راځئ په ویډیو باندې درته پیل کوم. په ډېره اسانۍ سره به تاسو ته اوس زه در وښیم چې څنګه به ستاسو خپل ایمیل ووینئ چې کوم بل څوک به هغه نه استعمالوي. نو لومړی به تاسو راشئ په د جیمیل اپلیکیشن به تاسو به او دلته به کلیک وکړئ، دا به ووهئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ خوږو دوستانو په د سر باندې کوم د پروفایل عکس چې برېښي دلته د پروفایل تصویر، په همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ، دا به ووهئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ کوم یو د خپل ایمیل ما چې کوم ایمیل جوړ کړی دی همدغه ایمیل اوس ګورو. دلته به تاسو راشئ په د مینیج یور ګوګل اکاونټ باندې به کلیک وکړئ، دا به ووهئ. لږ منتظر کېږو خوږو دوستانو. د دې وروسته به تاسو راشئ، دلته به تاسو دغه صفحه راښکاره شي. په دې صفحه کې به تاسو راشئ، په سکیورټي باندې به تاسو کلیک وکړئ، سکیورټي. او له سکیورټي څخه وروسته به خوږو دوستانو دغه صفحه درته راخلاصه شي او په دغه صفحه کې به تاسو لاندې راشئ، ښکته به راشئ تر څو تاسو ته دلته در معلومه شي چې ستاسو ایمیل خو به د بل چا سره نه وي لګین، بل څوک په هغه کې نه وي لګین شوي په خپل کمپیوټر یا ټلیفون کې. دغه دی خوږو دوستانو. تاسو به دلته your devices where you are signed in دلته تاسو ته وایي، پوښتنه درنه کوي چې ته په کومو ځایونو کې ساین ان یې، په کوم ځایونو کې ته خپل ایمیل استعمالوي، هغه کوم ډیوایسونه، هغه کوم ټلیفون او یا کمپیوټر وی. نو دلته که چیرته کوم بل څوک راغلی وي او ستا ایمیل دا استعمالوي، نو دلته به یې تا ته ضرور ښیي چې ستا ایمیل په دغه کمپیوټر په دغه نوم باندې په فلاني ځای کې استعمالیږي او یا په فلاني ټلیفون کې ستا کمپیوټر ستا ایمیل استعمالیږي. تاسو ګورئ خوږو دوستانو، دلته ماته وایي one season an Android phone، وایي ستا ایمیل چې دی په یو ډیوایس کې استعمالیږي چې هغه انډرایډ فون دی، چې همدغه زما ټلیفون دی کوم چې د اوس سره دی. خو که تاسو غواړئ چې نه په دې باندې ښه پوه شئ، نو بیا به تاسو راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ. اول خو کلیک ته هېڅ ضرورت نشته دی، ځکه تاسو ته په د سکرین باندې دلته لیکي چې ستاسو ایمیل په څو ځایونو کې استعمالیږي. که 2 ځایه وي 2 به درته ولیکي چې 2 سیزن، او که چېرته 3 ځایه وي نو 3 سیزن به درته ولیکي په دغه ځای باندې چې څو ځایه هغه استعمالیږي، هغه ځایونه به تاسو ته ولیکي. نو تاسو به هلته راشئ په دې یوه ډیوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ. دغه د خوږو دوستانو دغه صفحه به تاسو ته راښکاره شي. دلته زما ایمیل چې و پخوا مخکې په د لاندې -5 په دغه موبایل کې وایي په افغانستان کې استعمالېده، چې له هغې وروسته زه راغلم او دلته ځینې ساین اوټ شوم. تاسو وګورئ لاندې ماته لیکلي ساینډ اوټ، وایي تاسو له دغه څخه بهر شوي یاستئ. خوږو دوستانو، که چېرته ستاسو ایمیل په کوم ځای کې استعمالیږي، تاسو ته به یې دلته واضح لیکلی وي چې ستا ایمیل په دغه ځایونو کې استعمالیږي. نو تاسو به فقط راشئ په کوم مثال کوم بل ځای، اول خو خپل کمپیوټر تاسو وپېژنئ. تاسو د هر وخت ستاسو ټلیفون یا کمپیوټر به د سر باندې دی. تاسو وګورئ هلته ماته څه وایي ګلیکسي ایشل افغانستان انډرایډ ډیوایس. بیا کله چې په هغه باندې تاسو کلیک کړئ، تاسو ته وایي په همدغه ډیوایس کې دا استعمالیږي. که چېرته تاسو ته شک ولاړ وي، نو تاسو به دلته راشئ، دلته به کلیک ورباندې وکړئ، تاسو ته به اوس در وښیي. وګورئ خوږو ملګرو، دغه صفحه ماته راخلاصه شوه. دلته څه وایي ګلیکسي ایشل افغانستان دیس فون، وایي دا ستاسو یوازې په همدغه ټلیفون کې استعمالیږي. سمه ده، هغه تاسو ته خپله ښایي. خو که دا اپشن تاسو ته نه ولیکل شوی، نو تاسو ته بیا خامخا ضرور وایي چې په دغه ځکه هر چاته خو د خپل ټلیفون نمبر او هغه نوم ورته معلوم وي. نو که چېرته ستاسو د ټلیفون له نوم څخه بل نوم درته لیکلی و دلته، او یا یې کمپیوټر درته لیکلی و، او یا یې فون په بل کوم ډیوایس درته لیکلی و، نو تاسو به فقط راشئ په هغې باندې به تاسو کلیک وکړئ او په ساین اوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. ساین اوټ به ووهئ تر څو ستاسو ایمیل له هغه څخه را بهر شي. مثال دلته تاسو ته ښیمه په دغې خپل ټلیفون کې
دلته په دې پخواني استعمال هغه باندې کلیک کوم. خوښه دوستانو دا وه د ایمیل د رایستلو طریقه. زما ایمیل په کوم ځای کې نه دی لګین شوی، نو که چېرته بیا انشاءالله تاسو پوه نه شوئ په دې ویډیو باندې، نو تاسو ماته کمنټ وکړئ چې موږ په دې باندې پوه نه شو، نو زه به زما ایمیل په یو بل ډیوایس کې درته لګین کړم او له هغې وروسته به له هغې څخه په دغه طریقې سره راووځم. خو انشاءالله اسانه طریقه تاسو په پوهېږئ انشاءالله. همدغه ځای ته ځانونه ورسوئ، تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې د بل چا څخه خپل ایمیل راوباسئ. خوږو دوستانو نننۍ ویډیو تر همدغه ځایه بس ده. که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل سره نوي راغلي یاستئ او نوي دا ویډیو ګورئ، نو تاسو ULD ټیچر په نوم سره یوټیوب چینل دا سره سبسکرایب کړئ او د نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو په تمه اوسئ. انشاءالله موږ در سره یو.